مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. که یو څوک یوه دانه اوږه او یوه کاچوغه عسل په یو ګیلاس نیمګرمو شیدو کې هر سهار څه صفا تر یوې میاشتې پورې وخوري او بله میاشت یې پرېږدي، په بله میاشت کې بیا وخوري، بله میاشت یې بیا پرېږدي او دا د ځان روټین جوړ کړي، عادت یې جوړ کړي، بدن ته ډېرې زیاتې ګټې رسوي، د انسان روغتیا ته ډېرې زیاتې ګټه رسوي. اول خبره خو دا ده چې دا بدن ته طاقت ورکوي، حتی که یو څوک بوډا هم سي طاقت ورکوي. د بدن دفاعي قوت طاقت ورکوي او په بدن کې هر قسم وایرسونه ختموي. که یو څوک د خېټې چنجان لري، د خېټې بکتریاوې لري، د معدې میکروب لري، دا د خېټې هر ډول چنجان، هر قسم بکتریاوې او هر قسم میکروبونه له منځه وړي، وزن. که یو څوک د مثانې په تکلیف اخته وي، د مثانې رنځونه لري، د مثانې التهاب یې وي، پاړسوب یې وي، هغه له منځه وړي. که یو چا په ستوني کې باندې وي یا پړسېدلي وي او یا زخمي وي یا درد کوي، د ستوني د باندې هر قسم درد او هر قسم رنځ له منځه وړي. د غاړې او د زکام مخه نیسي. که یو څوک په غاړه یا په زکام په دې باندې اخته وي، ان شاء الله تعالی درملنه یې کوي. که یو څوک د لوړ فشار ناروغي لري، د رګونو چربي لري، د وینې غوړزګي لري، نو دا یې لوړ فشار راټیټوي، د رګونو چربي یې ختموي او د وینې غوړزګي او مسمومیت یې هم ختموي. د خوراک بدې اغېزې که په چا باندې خوراک بد لګېږي او یا بد ورباندې لګېدلی وي، هغه د خوراکونو بدې اغېزې هم له منځه وړي. هغه حشرات چې هغه انسان ته ځور ورکوي، چیچی لکه مچر، لړمان، ماران، که یو څوک دغه مشروب څښي، دا حشرات یې نه چیچي. کوم رنځونه چې ما یاد کړو، د دې د درملنې لپاره تاسو کولی شئ خپل کور کې دا مشروب جوړ کړئ او یو میاشت بشپړ وچښئ، بله میاشت پرېږدئ، بله میاشت بیا وچښئ. ان شاء الله تعالی چې له ډېره ښه صحته به برخمن یاستئ. خو د اوږې له خوراکه وروسته د انسان د ساه او د خولې بوی ځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو څوک دغه بدبویه بوټی، پیاز او اوږه وخوري، نو د موږ مسجد ته دننه راځي، ځکه چې فرشتې له هغه څه زور کېږي له کوم شي چې انسان ته زور رسېږي. په دې اساس چې د خولې بدبویي، د ساه بدبویي هم ختمه شي، د مالټې پټوکی ښه وزوي او تویه کړي او یا یې تېر کړي، نعنا ښه وزوي خوله کې او خوند یې تېر کړي، او کم توکله او کم خوړله، دا به ان شاء الله تعالی د اوږې بدبویي او د اوږې بد اثر په تنفس او په خوله کې ختم کړي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. زه د تاسې د دعا محتاج مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. د ما د واټساپ شمېره ده 03342000961 03342000961. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل